په تیره ښوونیزه ویډیو کې مو د فولډر، فایل او اکستنشن په اړه هر اړخیز بحث ترسره کړ او په عملي توګه مو فولډر او فایل جوړ کړ او فایلونه مو له یو فولډر نه بل فولډر ته کاپي او انتقال کړل. دغه ښوونیزه ویډیو مې د وینډوز 10 انټرفیس ته ځانګړې کړې ده. انټرفیس کوم بل څه نه دی بلکې همدې ډیزاین شوي وینډوز یا کړکۍ ته سره له ټولو برخو چې په دغه کړکۍ کې ډیزاین شوي لکه ډیسکټاپ، سټارټ مینو، پورټانه بار، ډیسکبار، نوټیفیکیشن ایریا یا ساحه او ایروپیک چې د همدې میلې په اخرنۍ برخه کې په ښي طرف کې موقعیت لري دې ټولو ته په مجموع کې انټرفیس وایي چې د کمپیوټر استعمالوونکي یعنی یوزر او اپریټینګ سیستم ترمنځ د ارتباط یوه وسیله ده. اوس مو چې د وینډوز 10 انټرفیس سره لږ شانته پیژندګلوي وشوه، وړاندې تر دې چې زه هرې برخې ته په تفصیلي توګه ورننه شم، غواړم ستاسو پام دغو آیکنز ته چې تاسو یې پر ډیسکټاپ ګورئ راواړوم. دغه آیکن چې تاسو یې پر ډیسکټاپ ګورئ او شامل د فولډرو او فایلونو دي په دوو کټګوریو ویشل کیږي چې یوې کټګورۍ یا ډلې ته یوزر جنریټډ آیکنز او بلې کټګورۍ یا ډلې ته سیستم جنریټډ آیکنز ویل کیږي. یوزر جنریټډ آیکنز هغه آیکنې دي چې موږ استعمالوونکي د کمپیوټر یې رامنځته کوو یا جوړوو، او سیستم جنریټډ آیکنز هغه آیکنز دي چې سیستم یا وینډوز هغه جوړوي. نو له دې نه وروسته که چیرې تاسو له دغو اصطلاحاتو سره مخ کیږئ باید د یوزر او سیستم جنریټډ آیکنز وپیژنئ او ترمنځ یې توپیر وکړئ شئ. ډیری وخت کله چې موږ له حد نه زیات یوزر جنریټډ او سیستم جنریټډ فایلز اند فولډرز رامنځته کوو، نو زموږ په ډیسکټاپ کې یو ګڼه ګوڼه رامنځته کیږي چې زموږ لپاره ستونزمن کیږي چې هغه فولډرز او فایلونه چې موږ ورسره کار لرو په اسانۍ سره په نښه کړو. نو د دې کار لپاره موږ کولی شو چې یو ځانګړی نظم خپل ډیسکټاپ ته ورکړو، هغه فولډر چې موږ هر وخت استعمالوو یو ځانګړي موقعیت ته راولو. په دې توګه زموږ لپاره هغې په نښه کول اسانه کیږي. خو که چیرې بیا هم تاسو نه غواړئ چې داسې یو نظم وي او ټول آیکنز او فولډرز غواړئ د ډیسکټاپ په کیڼ لوري کې شتون ولري، د ماوس ښی تڼۍ ته ټک ورکړئ، ویو او له دې ځای نه آټو ارینج آیکن سلیکټ کړئ. ټول آیکن ستاسو د ډیسکټاپ کیڼ لوري ته منتقلیږي او که چیرې تاسو غواړئ چې هغه بل موقعیت ته یې منتقل کړئ بیا هم خپل موقعیت ته راګرځي او خپل نظم ساتي. همدارنګه که چیرې وغواړو دغه آیکن سایز ته تغییر ورکړو بیا هم د ماوس ښی تڼۍ ته ټک ورکوو، ویو او له دې ځای نه لارج، میډیم، سمال د ضرورت په اساس انتخابوو. زموږ آیکنز سایز یا اندازه کوچنیږي یا لویږي. ویو سمال آیکنز، ویو میډیم آیکنز. په همدې توګه کولی شو چې آیکنز له ډیسکټاپ نه لرې کړو، یعنې ډیسکټاپ مو پاک او صفا شي. د دې کار لپاره بیا هم د ماوس ښی تڼۍ ته ټک ورکوو، شارټکټ مینو راځي، د ویو او د ویو نه شو ډیسکټاپ انتخابوو. ټول آیکنز له ډیسکټاپ نه لرې کیږي، بیرته یې غواړو ډیسکټاپ ته راوګرځوو، ویو شو ډیسکټاپ آیکنز. په همدې توګه کولی شو خپل موجوده آیکنز یا فولډرې ته چې په ډیسکټاپ کې موجودې دي یو ځانګړی نظم ورکړو. رایټ ماوس تڼۍ ته ټک ورکړئ، دلته سورټ بای نوم، سایز، آیټم، ټایپ هر یو چې سلیکټ کوئ د هغه نوم په اساس یو ځانګړی نظم ستاسو آیکنز او فولډرې په ډیسکټاپ کې اخلي. همدارنګه موږ کولی شو چې یو زیپ فولډر هم رامنځته کړو. زیپ فولډر څه ته وایي؟ که چیرې زما اوله برخه د وینډوز 10 سیریز مو نه وي لیدلي، لطفا هغه وګورئ چې د فایلز، فولډر او اکستنشن په اړه مې هر اړخیز معلومات پکې ځای په ځای کړي دي. اوس زه نه غواړم چې فولډرز او د فایل رامنځته کولو په اړه بحث وکړم، راځم کمپریسډ زیپ فولډر ته. کمپریسډ زیپ فولډر ګټه یې څه شی ده؟ د ساده فولډر چې کله تاسو رامنځته کوئ نو هغه نه خو اکستنشن درنه غواړي او نه هم دغه زنځیر لري. کله چې دغه زنځیر او زید آی پی اکستنشن ولري دا په دې معنی چې دا زیپ فولډر ده. د زیپ فولډر ګټه دا ده چې تاسو هر لوی فایل چې په دغه فولډر کې واچوئ هغه فایل ستاسو کوچنی کیږي.
او کله چې تاسو غواړئ چې په انټرنیټ کې یو ځای نه بل ځای ته منتقل کړئ په اسانۍ سره ترانسمیت یا انتقالېږي او په هارد ډیسک کې مو هم کم ځای نیسي. اوس زه دې ته یو نوم ورکوم امین. فولډر رامنځته کېږي د امین چې اکستنشن یې زپ ده. دغه زپ فولډر ده او دا چې شی ده دا یو ساده فولډر ده. فرق یې په دې کې ده چې اکستنشن لري زید آی پي او زپ هغه هم ګرافیک هم ورسره ده او دا نه اکستنشن لري او نه هم زپ ګرافیک ورسره ده. او که چیرې غواړئ چې بیرته یې ډیلیټ کړئ لکه څرنګه مو چې یو ساده فولډر له منځه وړله په همدې توګه ماوس پوینټر راولئ په نښه کوئ ښي تڼۍ ته ټک ورکړئ او له دې ځای نه ډیلیټ انتخاب. په یاد مو وي چې هر فایل یا فولډر چې تاسو ډیلیټوئ هغه ستاسو له ډیسکټاپ نه ډیلیټ شي خو په ریسایکل بن چې یو فولډر ده په هغې کې څه شی ده شتون لري. کله چې تاسو د ریسایکل بن فولډر ته دننه شئ ټول هغه ډیلیټ شوي یا له منځه تللي آیکنز یا فولډر یې دلته شتون لري. یعنې تاسو کولی شئ چې هغه آیکنز فولډر چې تاسو له منځه وړلي وي یو چانس درکوي چې تاسو هغه بیرته ریستور یا اعاده کړئ. چې کوم دا لیست د هغه فولډرز او فایلونو دي چې تاسو له منځه یا ما له منځه وړلي دي. دلته په دغه فولډر کې چې ریسایکل بن نومیږي او دا یو وینډو یا کړکۍ ده په دې کې ظاهریږي. هر فایل او فولډر چې تاسو غواړئ بیرته ریستور یا اعاده کړئ په هغې فایل باندې کلیک کوئ او ریستور ورته وایئ یا فایل کله چې په نښه شو له دې ځای نه تاسو کولی شئ ورته وایئ چې ریستور سلیکټډ آیټم. کله چې دا کلیک کړئ بیرته هغه فایل مو چې کوم ځای نه ډیلیټ کړی وي هغه بیرته راځي لکه ولي ټي ایکس ټي د ډیسکټاپ نه ډیلیټ شوی و بیرته ډیسکټاپ ته اعاده شي. خو که چیرې تاسو دغه فایلونه چې ستاسو په دغه ریسایکل بن فولډر کې دي له منځه ویسئ بیا نو بل چانس تاسو ته په لاس نه درځي او نه کومه بله لاره شته چې تاسو هغه بیرته اعاده کړئ. د بیلګې په توګه زه اوس دغه فایلونه او فولډر چې د ریسایکل بن په فولډر کې دي زه غواړم چې ډیلیټ یې کړمه نو ورته وایم چې empty recycle bin. کله چې دې باندې کلیک کړئ ستاسو نه پوښتنه کوي چې are you sure you want to permanently delete these 12 items ورته وایئ چې yes. ستاسو ریسایکل بن فولډر اوس چې شی شه تش. this folder is empty. یعنې هیڅ دلته کوم داسې فایلز او فولډر شتون نه لري چې تاسو هغه بیرته ان ډیلیټ کړئ یا اعاده یا ریستور یې کړئ. او همدارنګه د یادونې وړ ده چې ریسایکل بن سیسټم یو وینډو جنریټډ فولډر ده چې له منځه تللي فایلز او فولډر یې پکې راټولیږي. بیا هم د خپل ماوس ښی تڼۍ ته ټک ورکړئ څو پاپ اپ باکس یا مینو څرګند شي. دا ځل له څرګندې شوي مینو څخه ډسپلی سیټینګ ته ټک ورکړئ چیرته چې تاسو کولی شئ د خپل سکرین روښنایي کمه یا هم زیاته کړئ. همدارنګه که چیرې تاسو په شپږ کمپیوټر کاروئ نو وینډوز 10 ځینې تعینات یا سیټینګز تاسو لپاره هم په نظر کې نیولي. لکه د بیلګې په توګه تاسو کولی شئ چې نایټ لایټ فعال او غیر فعال کړئ او نایټ لایټ سیټینګ باندې کلیک کړئ او په فعالولو سره یې کولی شئ دغه ګنډه ښی او کیڼې خواته په وړلو سره کم یا زیات کړئ. ورسره تاسو کولی شئ چې مهالویش هم ورته تعیین کړئ چې دوه اپشنه لرئ sunset to sunrise لمر ډوبېدو نه تر لمر ختو پورې چې ماښام نه تر سهاره پورې او که خپل وخت ورته تعیینوئ set hours باندې کلیک کړئ دلته کولی شئ چې خپل د خوښې وړ وخت ورته تعیین کړئ. د بیلګې په توګه اوس 7 بجې پی ام ده پوست میریډیم یعنې د ماښام 7 بجې تر 6 بجې ای ام یا انټي میریډیم یعنې سهار 6 بجې پورې. که چیرې وخت ته تغییر ورکول کولی شئ بیا هم وخت ته تغییر ورکړئ 7 بجو ماښام نه تر 2 بجې سهار. همداشان که چیرې غواړئ د خپل وینډو یا د انټرفیس د متن نه نیولي تر ګرافیکه پورې د هر څه اندازه یا سایز ته تغییر ورکړئ سکیلز او لی اوټ کې اوس 100 سلنه ده تاسو کولی شئ چې 125 سلنه سایز ته بدلون یا تغییر ورکړئ. اوس تاسو ګورئ متن ګرافیکس هر څه کې تغییر راغی. بیرته غواړئ نورمال حالت ته راوګرځي سایز ته یې بیرته
مسلسل ته راوګرځوئ نو د هر څه سایز بیرته نورمال حالت ته راځي. تاسو کولی شئ د خپل ډیسکټاپ انځور ته هم تغییر ورکړئ. که چیرې غواړئ د دې په ځای یو ساده رنګ راولئ یا سلاید شو راولئ، بیا هم د ماوس ښۍ تڼۍ ته ټک ورکړئ او د شارټکټ مینو څخه پرسنلایز انتخاب کړئ. دلته تاسو ګورئ چې سیټینګ ته وردننه شوئ. په سیټینګ کې څو آپشنه لرئ. لومړی بیکګراوند کې ګورو، بیکګراوند کې پکچر ده. په پکچر کې دغه تصاویر دي. د دغو تصاویرو یا انځورونو څخه چې هر یو غواړئ تاسو کولی شئ چې هغه انتخاب یا په نښه کړئ. تاسو اوس ګورئ چې ستاسو د ډیسکټاپ انځور تغییر شو. که خپل ډیسکټاپ ته راشئ انځور مو تغییر موندلی دی. همداشان د پکچر په ځای تاسو کولی شئ سالډ کالر انتخاب کړئ. سالډ کالر په انتخابولو سره د تصویر یا د انځور د حالت نه وځئ او تاسو کولی شئ د خپل ډیسکټاپ لپاره یو رنګ انتخاب کړئ. رنګ تغییر شو. تاسو ګورئ اوس د انځور په ځای په ډیسکټاپ کې ستاسو رنګ راغی. او که چیرې ډیسکټاپ ته راوګرځئ تصویر ماخوا شوی دی او رنګ ته بدلون موندلی دی. او کولی شئ د دې ځای نه هم د خپلې خوښې رنګ انتخاب کړئ. همداشان که رنګ نه غواړئ دلته یو بل آپشن لرئ سلاید شو. سلاید شو یو ګروپ د تصاویرو یا انځورونو ده چې تاسو کولی شئ چې د وخت په تعیینولو سره هغه ستاسو خپل ډیسکټاپ ته راواړوئ. د بېلګې په توګه د سلاید شو په انتخابولو سره دلته چینج پکچر every 10 minutes یعنې په هر 10 دقیقو کې یا د وخت په تعیینولو سره تاسو کولی شئ کوم تصاویر چې په دغه سلاید شو کې دي هغې ته تغییر ورکړئ. د بېلګې په توګه 1 منټ، 10 منټه، 10 منټه، هر څومره وخت چې ورته تعیینوئ تاسو کولی شئ چې وخت ورته تعیین کړئ. که چیرې شفل اوس غیر فعال ده، که چیرې فعال یې کړئ نو کوم انځورونه چې ستاسو په دغه سلاید شو کې دي هغه ګډوډ راولي. اما که چیرې آف وي په خپل ترتیب سره چې په دغه سلاید شو کې شتون لري په هماغه ترتیب یې په ډیسکټاپ باندې څرګندوي. Let slideshow run even if I'm on battery power. که چیرې ستاسو سلاید شو آن وي او ستاسو کمپیوټر په بټرۍ باندې روان وي نو ښه دا ده چې دا آف وي، ځکه چې که دا آن شي نو ستاسو د بټرۍ چارج ډېر ژر ختموي. choose a fit. دلته څو آپشنې لرئ. خپل انځور ته په کتو سره که انځور مو کوچنی یا لوی وي د دې ځای نه یو مناسب انتخاب ورته هغه کړئ. خو د هر انځور سایز او اندازې لپاره فل ښه ثابتېدی شي. نور آپشنو ته تاسو په خپله یو ټرای ورکولی شئ. د وینډوز 10 سیریال راتلونکې ښوونیزه برخه سټارټ مینو، ټاسک بار او نوټیفیکیشن ایریا ته ځانګړې شوې ده. کتل یې مه هېروئ. دا زموږ د دغې ښوونیزې ویډیو محتویات چې تاسو ته مو وړاندې کړه. که چیرې ویډیو مو خوښه شوي نو لطفا لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو زموږ چینل سابسکرایب کړئ او ګنګري او زنګولې ته هم ټک وکړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت.